بخونکي څښتن طلا په نامه سلامونه درنو زده کوونکو په دې هیله سي ټول روغ رمټ اوسیږي او د ساعت جامه مو پر تن وي. ګرانو زده کوونکو موږ په تیره ویډیو کې در ویډیوی قبلی مبارکه خرقه ولوستله. خرقه مبارک را با هم کار کردیم. چی مبارکه خرقه څه و، څه ته ورته و، چی بود، به چی شباهت داشت، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چاته سپارلی و، به کی سپرده بود، همداسې دغه مبارکه خرقه څه ډول له عراق نه تر کابل را ورسیده، چگونه از عراق به کابل رسید او اوس مهال چیرته ده و فعلا در کجا هسته. په دې هکله مو پوره بحث وکړ. در مورد ازی بحث کامل را داشتیم او زده مو کړه و یاد گرفتیم. تمرینونه مو هم زده کړل و حل کردیم. که چیرته بیا هم پوښتنه لرئ، اگر باز هم سوالی دارین کولی سئ چې په کامنت کې را سره مطرح کړئ. نن راځو امروز میایم اوم لوست د نهم ټولګي لولو درس هفتم صنف نهم را با هم کار میکنیم. لکه څنګه چې تاسو انظور هم ګوري، قسمی که شما تصویر را هم میبینین کوتری دی، کبوتر هستن. کوتری د څه شي نښه ده؟ کبوتر سفید نشانه چیست؟ آفرین، د سولی نښه ده، نشانه صلح است. نن موږ او تاسې د سولی په هکله باندې درس لولو. امروز ما و شما در مورد صلح درس میخوانیم. وم لوست درس هفتم، صلح و امن، صلح و امنیت. دا چې صلح څه ده، این که صلح چیست، په صلح کې څه کارونه کیږي چې په جګړه کې نه کیږي، در صلح کدام کارهای میشه که در جنگ او کارها شده نمیتونه. دا به یو ځای سره زده کړو. این با هم یک جا یاد میگیریم. وم لوست درس هفتم، صلح و امن، صلح و امنیت. موږ په پښتو ژبه هم زده کړو. نو په اووم لوست کې به صلح او امن ولولو. نوې کلمې به هم زده کړو. که په کومه سیمه، اگر در کدام منطقه، سیمه منطقه، ټولنه، اجتماع یا هیواد کې یا در کشور صلح او امن نوی، صلح و امنیت نباشد، وګړي به یې له څه ډول ستونزو سره مخ شي، مردمش با چی نوع مشکلات روبرو خواهد شدن. یعنی چی نوع مشکلات میایه در سطح راهشان. صلح او امن د بشري ژوند، زندگی بشری د سوکالی یعنی آرامی او ټولنیزی پرمختیا لپاره برای پیشرفت اجتماعی ډیر ضروری دی، بسیار ضروری هست. تر هغه چې په یوه ټولنه یا هیواد کې سوله نه وي، تا وقتی که در یک اجتماع و یک کشور صلح نباشه، د خلکو ژوند به له ګواښ او خطر سره مخ وي. زندگی انسان ها یا زندگی مردم با ګواښ، تهدید و خطر روبرو می باشد. په دې لوست کې هغه لیکنه لولو. در این درس آن نوشته را میخوانیم چې د سولې د ارزښت او اهمیت په هکله پکې ډېر په زړه پورې معلومات وړاندې شوي دي که در مورد اهمیت و ارزش صلح بسیار معلومات دلچسب، په زړه پورې دلچسب وړاندې شوي دي، تقدیم شده است. صلح یوه ډېره مقدسه، سپېڅلې، پاک او ښکلی کلمه ده و کلمه زیبایی هست. مقدس او سپیڅلی خود ځکه ده. مقدس و پاک به خاطر هست چې په قرآن کریم کې ستاینه شوی، که در قرآن کریم ستایش شده هست. یعنی صلح ستایش شده هست او هغه خیر والصلح الخیر بلریده و آن را خیر یا والصلح الخیر نامیده هست یا هم گفته هست در قرآن کریم. ښکلی ورته ځکه وایو، زیبا به این خاطر برش میگیم که چې د بشریت هستی، پایښت او سوکالی په همدې سولې پورې اړه لري که هستی بشریت، دوام بشریت و آرامش بشریت به همین صلح بستگی داره. اگر صلح باشه بشریت بقا داره و اگر صلح نباشه خب اون مرگ و میر هست، همه در جنگ کشته میشن.
په سوله کې ژوند کول، در صلح زندگی کردن د هر انسان حق دی. حق هر انسان است. سوله د خلکو زړونه سره نږدې کوي. صلح زندگی مردم را با هم نزدیک می سازد. نگده اصل با ژ پشتو میه، ژ که دو نقطه بالا و پایین داره، پس این نژده نوشته کرده، از لهجه استفاده کرده. خوشی او نکمرغی راولی، خوشی و خوشبختی میاره. درست است؟ که د بشری نړۍ په هر ځای کې سوله او امن نوي، اگر در جهان بشریت در هر جایش صلح و امنیت نباشد، معلوم خبره ده، حرف معلوم دار است چې هلته به جګړه برلاسي او په جګړو کې انسانان د ژوند کولو حق له لاسه ورکوي. پس حرف واضح است، حرف معلوم دار است که در آنجا جنگ چی می باشه؟ موفق می باشه. برلاسی یعنی که موفق می باشه و در جنگ واضح است که انسان حق زندگی کردن را از دست می دهد، للاس ورکوی از دست می دهد. او دا خو سرګنده ده و ای خو واضح است، سرګنده واضح چې جنگ جګړه انسانانو ته له تباهي، ځورونې، ړنګولو او له منځه وړلو پرته بل څه له ځان سره نه راوړي. و ای خو واضح است که جنگ برای انسانها پرته بدون از بین بردن، ړنګولو، ویران کردن، ځورونې، اذیت کردن او تباهی له ځان سره با خود سره نراوړي. دیگه چیزی را با خود نمیاره به جز از زمینایی که من براتان گفتم، تباهی و ویرانی و اینا را. جګړه انسانی تمدن له خاورو سره خاوری کوي. جنگ تمدن انسانی را با خاک یکسان می سازد یا با خاک می سازد. له خاورو سره خاوری یعنی که با خاک می سازد او انسانان د اور په لمبو کې سوځوي و انسانها را در شعله های آتش، لمبو شعله، در شعله های آتش می سوزاند، سوزوی می سوزاند. په وینو کې لمبوی، در خون آنها را چی می کند؟ لمبوی یعنی غسل می دهد. د ویر او ماتم پر ټغر کې نوی، بر گلیم ټغر گلیم، بر گلیم ماتم و ویر هم ماتم میشه، غم اونا را میشانه، کینوی یعنی میشانه. موږ چې کله د بشري تاریخ پاڼې راواړو، ما زمانی که ورق تاریخ بشریت را دور بتیم راواړو، دور بتیم یا تاریخ بشریت را ورق بزنیم، نو پکې لولو، پس در آن میخوانیم هغو خلکو چې په خپل منځ کې او هم له نورو سره د سولې، صفا، امن او سولیز ژوند لاره غوره کړې ده. آنهایی که در بین مردم و با دیگران زندگی صلح، صفا، امنیت و صلح‌آمیز را، راه زندگی صلح‌آمیز را انتخاب کردن، غوره کړی ده، انتخاب کرده اند، د ترقی او پرمختګ له کاروان سره مل شوی، با کاروان ترقی و پیشرفت همراه شدند. مل یعنی همراه او ډیر ژر د سوکاله او هوسا ژوند خاوندان شوي دي و به زودی و به بسیار زودی صاحب زندگی آرام و آسوده شده اند. خو هغه خلک او ولسونه چې په شخړو او جګړو کې په خپله کې وتلي، اما او کسایی که او مردمی که در جنگ و جدل ها خودشان دخیل شدن، که وتلی خودشان دخیل شدن در او جنگ ها او یا په یوه او بله بڼه د نورو لخوا جګړې او مقابلې ته اړیستل شوي دي و یا هم به یک شکل یا شکل دیگری دیگری برای جنگ از طرف دیگران، د نورو لخوا از طرف دیگران مقابله ته اړیستل شوي، به مقابله و جنگ مجبور شده اند، مجبور شده اند، نتیجهش مرگ، ژوبله، زخمی شدن، بیجارتیا، خرابی، فقر، بیوزلی، بیچارگی او نوری ډول بدمرغی وی و بدبختی های گوناگون دیگر است. نو ویلی شو چی؟ پس گفته می توانیم که
صلح د خیرښېګڼې نوم دی. صلح نام خیرخواهی است. خیرښېګڼې، خیرخواهی، چې ټولې مادی او معنوي ښېګڼې پکې پرتې دي که تمام خوبی های معنوی و مادی در آن نهفته است. پرته نهفته. صلح و امن د ژوند نوم دی. صلح و امنیت نام زندگی است. د بسیا، هوسا او سوکاله ژوند چې هر ډول مادی او معنوي نیکمرغي ورسره ملګرې وي برای زندگی آرام، آسوده و پر از آسایش و خودکفا. بسیا یعنی خودکفا که هر نوع خوشبختی های مادی و معنوي همراهش باشه. په سوله کې د یوې ټولنې ټول وګړي در صلح تمام افراد یک اجتماع له امتیازاتو پرته د زده کړې حق ترلاسه کوي. بدون در نظر داشت امتیاز حق تحصیل را به دست می آورند. یعنی بدون از اینکه کسی براش بگوید که خب تو سفید پوست هستی، سیاه پوست هستی، تو مثلا پشتون هستی، هزار هستی، تاجیک هستی، بدون امتیاز حق را به دست میارن، چون اونجا دیگه صلح هسته و هیچ کسی بعضی چیزا اهمیت قائل نمیشه. په زده کړې سره خپل او د نورو حقوق پیژنی. با تحصیل کردن حقوق خود و دیگران را میشناسه او د یو بل د حقوق دفاع او ملاتړ کوي و پشتیبانی و دفاع حقوق یکی دیگر را میکنن. صلح د پرمختګ، پیشرفت، آبادی او ښېرازي، آبادی و سرسبزی نوم دی، اسم است چې هیواد او ټولنې ته د پرمختګ او هوساینې که برای کشور و اجتماع ځواک، قدرت، آرامش و پیشرفت و واک ور په برخه کوي و اختیار آرامش و پیشرفت را نصیب میسازه. یعنی هم قدرت میته و هم اختیارش میته که آرام و آسوده زندگی بکنن. که صلح او امن نوی، اگر صلح و امنیت نباشد نو سر او مال مو خوندی پتی کیدای نشی. پس سر و مال ما محفوظ بوده نمیتواند خوندی یعنی محفوظ او نه په ډاډه زړه زده کړه او یا بل کار کسب کولی شو و نه هم به قلب مطمئن با عزم و اراده مطمئن تحصیل میتونیم یا کدام کار و کسب دیگری را میتونیم. محتوى تر هر څه لومړی برای ما از هر چیز کرده اولتر اولویت که چیزی داره په خپل کور، در خانه خود ما، کلی، قریه ما، سیمه او ټول هیواد که در منطقه و کشور ما صلح ته اړتیا لرو. به صلح ضرورت داریم. به چی ضرورت داریم؟ به صلح. د صلح او امن رامنځته کولو او ساتلو لپاره باید هر ډول هلې ځلې وکړو. برای به وجود آوردن صلح و امنیت باید هر نوع کوشش را انجام بدیم. په دې لار کې هر ډول سرښندنې او زیارګالنې ته چمتو واوسو. در این راه برای هر نوع سرفدایی یا سرقربانی کردن و زحمت متقبل شدن آماده باشیم. چمتو، آماده او ټول هیواد په ګډه د صلح او آبادۍ په کار کې ګامونه واخلو. ببخشید. او ټول هیوادوال و تمام هموطنان، و تمام هموطنان یک جا په ګډه یک جا برای صلح و آبادی قدم بگذاریم یا هم قدم برداریم. ای که ما بیاییم و صلح امنیت را برای کشور، خانه و خانواده خود بیاریم. د متن لنډیز خلاصه متن په دې متن کې څرګنده شوی آشکار شده است چې صلح ډیره مقدسه او سپیڅلې کلمه ده. کلمه مقدس هسته او دا ځکه چې الله هغه په قرآن کریم کې خیر بللی ده. صلح د خلکو زړونه سره نږدې یعنی نږدې کوي، خوښي او نیکمرغي راولي می آورد. که اگر
صلح و امن نوی نباشد، سر و مال به مو خوندی نوی، محفوظ نمی باشه او نه په ډاډه زړه زده کړه او بلکې کار و کسب کولی شو. د سولې او امن د رامنځته کولو او ساتلو لپاره باید هر ډول هلې ځلې وکړو، کوشش کنیم، هر نوع کوشش که از دست ما میآید او په دې لار کې هر ډول زیارگالنی او سرښندنې ته چمتو اوسو، به هر نوع قربانی هم آماده باشیم. یعنی مثلا همین که من اینمی درس را براتون جور میکنم، ثبت میکنم، هم دا چیزو دا درس درته جوړوم، ثبتوم یې، دا هم یو ګام دی، ای هم یک ګام هست چې زه غواړم تاسې پوه سئ او تاسې دا حس وکړئ چې سوله یعنی څه، صلح یعنی چې هر څوک چې دا لوست ګوري که هر چیرته حتما د دوی په زړونو کې هم یو څه را پیدا کیږي، یو جذبه، یو احساس را پیدا کیږي او دا به زموږ د ټولنې لپاره ښه وي. فعالیتونه در بخش فعالیت ها دلته وای سره وصل کوي، کلمې سره وصلې کوي. سپېڅلی، آفرین، مقدس، خوښي، نیکمرغي، ویر، ماتم، همداسې ترقي، پرمختګ، هوسا، سوکالي. نو دا لوست او نور تمرینونه هم دي، تمرینهای دیگر هم داریم چې سوله څه ته وایي، جګړه څه ته وایي، سوله څه ګټه لري، جګړه کوم زیانونه لري، دا مو ولوستل. په همدې ترتیب سره نور بیا داسې کوم خاص فعالیت نشته دیگه، باز فعالیت خاصی نیست. خود تاسې که هر چیرته یست، که اگر هر جای هستین او دا ویدیو ګورئ و ویدیو را میبینین شاگردای عزیز د ژبې زده کړیالانو، نو تاسې به ماته د سولې په هکله خپل احساس لیکئ، احساس خود را در مورد صلح امنیت بر ما نوشته بکنین. او که چیرته بیا پوښتنه لرئ، سوال لرئ، کولی سئ چې له ما څخه یې په کومنټ کې وپوښتئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.